او د وخت فرعون زما قاتل دی هر وګړی مې هم نصیر بھائی د وخت فرعون زما قاتل دی هر وګړی مې هم نادان خو ما ایساروي د سحرګر په شکل अस्सलाम वालेकुम ग्राने कदरमन اوریدونکي اختصاص رپورټر بنانا تاسو ته محتوی عزتمن کوارټ یونیورسيټي شه موجودي مو سره چې طيب مدخوش د بیجه د ډومل د علاقې سره تعلق لري سټوډنټ دی ینګ دی چې د خپل مطلب پوئټري د شاعري خو د خپل سټډي سره جاری سوتي نن موجودي د سره سپیشل په ډیماند باندې مدای چې کیما دو ورغښتای دی دینه پښتنې کې سره ملاویږي دای سوي السلام علیکم وعلیکم السلام طيب صاحب دا خپل انټروډکشن د کتیم کې دا وکا ټولو نه اول خو توس نصیر بھائی او څومره چې مش سره مطلب دا ګروپ شکه سنورولې دي دغه ټوله ډیره مننه چې مشته وخت راسکو او میږي د خپل پاڼه ته د خپل عینه ته مخ کړلی انټروډکشن خو مو دا دی چې زه د ډومل د علاقې نه تعلق لرم خپل نوم مې اماد الله دی یو کلمي نوم تخلص مې طيب مدهوش دی نو شاعري آغاز خو داستی چې په سکول په وخت شي لکه دغه شي سره زو کړو غیم بیا مطالعات سٹارټ شول دغه ولا شاعرون سټډي کېدل هغه نه یو داسې زوی ته مې جوړللی چې مطلب یو خپل شاعر په میشه نه ورغی دا نو هغه دغه میدان ته مې راوېستلی نو نن لګیای د خپل ژبې د پورا خپل وطن د پورا چې څومره حقیقي د کلم په زور باندې میر د زیار شوري کړای دا یو ان شاء الله د ژبې ته پورا وسکی څو ورکوي دی وطن د پورا ان شاء الله کوشش لګیا دی اوسه پورا لګیای او شاعري خو دی حد پورې پیرا شاعري مش کړی دو خو په دا نمخشه دسه پیج ته دسه پاڼه ته نو مخ شوی چیرې دا پیلا ټاک دی چې ناصر درولله او زه انوایټ کړم د ډیره مننه ډیره شکریا په دا باندې چې د زیار وکاو دا خدمات یې راکړلو مته شاه متور صاحب لکه مخ سره د اکثر زه خو دغه ویډیو کسه کله فیسبوک شروع شي لکه ډیر شاعرون دا ویای چې شاعري یو داس شاعر دی چې مطلب کله د تونه د ژوند تورل یاره باندې شي یو ته یو طرف ته زونو بوسه هغه اکثر خلک کیم دی هغه شاعري او میدان درشي ته داسې سری ځن وای ته شاعري سٹارټ کړ نو دا خو داس خبره دو چې بالکل ته خبره صحیح دو کنه چې ژوند یاره باندې شي یا داسې سيو شعر هم په دا پورې مطلب شاعرون خوددار سړی مانی چې د لیار ډیوی دي چې په وطن باندې تیارې روشي بیا هغه علاقہ شاعر پیدا کوي خامخا او بل دا چې شاعر چې دنیا روغلی دو په هر دور شاعر رغلی دی په هر زبان شي شاعر راغلی دی نو شاعري بغیر دنیا کې خوان رنگ نه پیدا کیږي دنیا کې څومره رنگ دی څومره خوان دی دا په بل ژبه نشتلای دا شاعري په ژبارسي نو داسې ستونزه مطلب مشته مختنه دو داسې حادثه نه دروغلی ته د سایډ تر وستلم خو یو خبره دا و چې شاعرون مې غاکړل وکتل بیا شاعري شي چې اردو ژبه ته زو وشتله مرزا غالب مې کله پړاو کو هغه ز ډېر امپریس کړل بیا د سره چې څومره هلاړی تړلې و دا مطلب د فارسی رسزه په لړل څومره چې شاعرون په داکټر تر شوی دا ټول مې وکتل خو د ز ډېر زیات امپریس کړل او دغه شي ته مجبور کړل چې نن زه یو شاعر په نوم د یو دغه یو شاعر لګیا یم په ادب شي نو دا وجوه او نور خدا څه حادثات مختنوي روغلي چې مطلب ډیر مننه طيب صاحب دا کتین کې ته دغه داس نوای غزال ډالای کې وته چې دای خوان زنه وخلی ډیر مننه دا یو کلام دی وخت نه او مطلب تاسو نو یو ډیر کتین کې ته نو وی چې شعر دی داسې نصیر بھائی چې د حسن بوتي د جوړ کړه د بشر په شکل د حسن بوتي د جوړ کړه د بشر په شکل بیا جوړ کافر یې ما ترا کړو د دلبر په شکل او داسې کړم زه د عشق د زخ خوري ری سنما داسې کړم زه د عشق د زخ خوري ری سنما زرا کړم محسوس د خاکستر په شکل او د وخت فرعون زما قاتل دی هر وګړی مې هم نصیر بھائی د وخت فرعون زما قاتل دی هر وګړی مې هم نادان هما ایساروي د سحرګر په شکل او تا ته بخپل ژوندون کې هر ساعت قرار لید شي تا ته بخپل ژوندون کې هر ساعت قرار لید شي ما ته د هر لمحه سخت د خاور په شکل او څوک به هم وای په دنیا کې نشته غم او خدي څوک به هم وای په دنیا کې نشته غم او خدي ژوند د دنیا کړي څوک جنت څوک د سکر په شکل
او شعر دی چې آینه دی د مخ ته مخامخ ونیسم چې آینه دی د مخ ته مخامخ ونیسم د ستا ښایست پکې لیده شي د جوهر په شکل او شعر دی چې ستا د تمې شونډې کېږدمه په جام لالیا چې ستا د تمې شونډې کېږدمه په جام لالیا د میو جام راته ښکاره شي د کوثر په شکل او چې په دنیا پیدا وجود بغیر له عشقه نه دی چې په دنیا پیدا وجود بغیر له عشقه نه دی ځکه مې عشق تې راته وړاندې د رهبر په شکل او شبنم مې اوښکې ساسي د زخمو په پاڼې شبنم مې اوښکې ساسي د زخمو په پاڼې هره قطره کړي زخم جوړه د ګوهر په شکل او آخري مقطع دو چې هوس تمهید دی له ازله په دنیا طیبه هوس تمهید دی له ازله په دنیا طیبه چې د یوسف سره هم وشو د باور په شکل ډېره مننه ډېر ښه عزتمنې دا غزل تاسو واورېدو یو دوه دنه نور ښه وروي موږ سره اوسئ د یو بل کلام دی یو نوی دی مطلب چې داسې نه ده چې اظهار کړم بې ادبه داسې نه ده چې اظهار کړم بې ادبه د شي وچه زما ژبه او ښکله ته یې ښکله بیا یې ښکله بیا یې دا ښایست به د لمنځمه بې مذهبه او ستا تخلیق ته چې ښکلا ترې نه ځلیږي ستا بشر پکې باچا د بې منصبه او هر یو تن د په هجران هسې لمبې کړو لکه تن چې د لحد وي بې کلبه او سرخمار دی چې جهان پکې غرقاب دی دا شراب دی چې راوري ستا د لبه او چې په ټنډه ترېنه ټنډه یوزل کېږدم اجازه د یوې سجدې راکه ای ربه او زما عمر ورته تیر لکه فرعون شو دسته شونډې نه پرانیزي بې مطلبه او دا منمه چې ستمینه کافري ده تیر ساعت را باندې نشو بې طلبه او آخري مقصد چې که هر څومره زه طایب پسې بدنام شم خو بسته یې راله راکې ربه ښه ملګري د یو آخري کلام د دنه طایب صاحب نه بل ښه وروي چېرته ماسې موږ سره اوسئ د یو بل کلام دی دا ښه نوی دی دسه چې لمحه لکه قطره د شراب مست اوسېږم زه په ستم سوي ژوندون کې چې د هست اوسېږم لمحه لکه قطره د شراب مست اوسېږم زه په ستم سوي ژوندون کې چې د هست اوسېږم او شعر دی ناصر چې لکه د لمر نه بېلولی څوک رڼا چې نشي داسې د زه هم د سپین مخ سره پیوست اوسېږم او ته به تر څو په نوراني وجود کې پټ اوسېږې زه به تر څو د خاورو پنډ په دغه جست اوسېږم او هغه خو ته چې په اوج کې موج پرست اوسېږې هغه یم زه لکه غبار په دشت کې پست اوسېږم او هغه یې ته چې هم جنت درته سجده کړې ده هغه یم زه چې د ټول عمر خشت پرست اوسېږم او ته د جمشید له جامه هر وخت مدهوش اوسېږه زه د غالب له جامه هر وخت بدمست اوسېږم او شعر دی چې ته مې په دید پسې کعبې او بتخانې لټوې زه درته هر وخت په خوا کې دا الست اوسېږم او آخري مقصد چې د دنیا ځای د جنگ جدل دی ځکه هر خوا ورته زه طایب مست د ننګ په غېږ کې کمربست اوسېږم قدرمن اورېدونکي دا و طایب مدخوش چې د ده غزل تاسو واورېدله طایب صاحب دا یوه آخري پوښتنه درنه که لکه ته خو ماشاءالله ډېر ینګ پویټ یې دا کوم لکه د موږ خاص کر د KPK په لیول چې کوم شاعرون دي
آیا هغه په های لیول دی په لو لیول دی هته ته څه میسج ورکول غواړې؟ او ډیره مننه نصیر بھائی. شاعرون خو داسې دي چې شاعري د هر دور سره بدلیږي. دا خبره خو هر سړی مني. یو بله دا ده چې شاعري د کلچر یوه حصه ده. نو کلتور په هر دور کې بدلیږي. کله ښه شي، کله خندنای شي، کله ښه شي، او هغې سره شاعري باندې هغسې اثر رسي. نو که کلاسیک دور ته موږ وګوري، کلاسیک دور چې موږ یو ډېر غټه سرمایه وه چې تصوف و، صوفیزم و. دا د میر د مشرق د شاعرۍ بنیاد و. خو نن سبا که موږ وکسي په دا معاشره کښې یو خو صوفیزم کانسپټ ډېر کم پوتې دی. او بله دا ده چې دا شی د شاعرۍ نه حل وړو. لکه دا شی چې په شاعري کښې رمدا یم د صوفیزم باندې موږ ټول که ریلیجیس بیلیفز چې څومره وکسي دا ټول په دا باندې رمدي وي. او دا ډېره غټه سرمایه وه. دا په ټوله دنیا کښې میر مشرق په دغې شي باندې ډېر مخته و. خو نن سبا د کلتور وجه وشي یا د معاشرې څرنګه ګلوبلایزیشن او دور چینج کېږي، دې شي کامي روغلېدو هسې په معاشره کښې او په پویټري کښې دغې شي کامي روغلېدو. او بله دا ده چې مطلب مذهب سره څومره کامي وکسي ملا شوم، بله داسې غا شوه. دغې خلکو سره یو خو ډېر کنټراډکشن راغلی دی. بیا دا چې کله شاعرۍ په ژبه باندې کوم شاعر وشي بیا په عوام شي ډېر عام شي، نو دغې د وجهه د خلک دغې نه ډېر په سایډ شوي دي. نو دا څه خوبي نه ده. دا ډېره خامي روغلېدو په دې موږ په ادب شي، خاص کر په پښتو کښې موږ ډېر غټ صوفیه کرام شاعرون تېر شوي دي. نو دغه شي دپاره پکار ده چې دا بحال شي. او بله دا ده چې شاعري ادب دی. نو یوه عامه خبره کړل وي، یو په ادب کښې کړل وي. عامه خبره په عامه الفاظو کښې کې او په ادب خبره او ادب په الفاظو کښې کې. خو نن سبا چې څومره شاعري کسه خاص کر په سوشل میډیا باندې دغه کښې الفاظ داسې راغلي چې د عامې خبره الفاظ دي. نو دا په شعر کښې بالکل ښه نه لګي. دغه سره د شعر ډېر معیار اچېږي. که نه وي نور په پښتو کښې ډېر ښه شاعرون دي، خو لکه دا څو خامۍ شته دي. نو دغه زه په هر غا باندې اختلاف مخالفت کوم. نو دغه څو کمۍ چې وځي انشاءالله پښتو شاعري او ډېره په نن سبا نړۍ شه منظر شته دی پې چې په ډېر ښه لیول باندې د ډېر ښه شاعرون دي پکښې. خو مطلب دا ده چې موږ خپل کلاسیک دور رمدای وساتي او هغې سره موږ خپل زړونه پیوست وساتي. ډېره مننه، ډېره شکریه. او هغې نه علاوه احساس ریپورټر چې موږ ته وخت راکړ او موږ ته راغلل، د خپلې علاقې څومره میلمستیا وکړه، څومره قدر یې وکړ، د دوی د زړه د تله شکرګزاري. هر وخت دوی ته ویلکم دی چې کله دوی بیایي موږ کلام موږ ژبه او دوی ته هر وخت حاضره ده په دې میدان. ډېره مننه، ډېره شکریه. ډېره مننه عزتمنې دا وطای مدخول شم د دغه دارنګې نور پروګرامې د پوره میش سره ټچ اوسېږئ او د میش پیج احساس ریپورټر بن نو د سره لایک کوئ او شیر یې کوئ، فارورډ یې کوئ. ډېره مننه، ډېره شکریه.